السلام علیکم مرګرو د دیجی صاحب خبرې واورئ او د مرګرو سره دا ویډیو چې کوم دنو دا شیر کړئ. آمین. چې ټول کنه چې عمران خان څوک نه مانی کنه الله دې زما را بیماری دا نصیحتونه خو موږ ډېر کوو قدر ورشي چې عمران خان څوک دی خو بس الله دې سره ستا دا خبره دې ستا په خولې امین چې ما 3 پیری اپریشن وکړو او ما ورته وی ما په ما 10 لک روپیا ته ویته څو 10 لک په پلان نه پیری دا څه مسله وه زړه بیمار یم کنه اپریشن 3 اپریشن چې چاته راغلي دا مسله دا کله کړی دا وس په حاجي صاحب که مني ودې مني او که نه مني نو خدای تعالی دې په اړه ونه منلی کي ځکه چې هغه ټولې دنیا منلی دی نو دا 10% شودګان چې کوم دي دا د اړومني نه څه پروا نه کوي ځکه چې دې 10% ته خو موږ هر یو ته ځان له دعوت ورکو او نصیحتونه مو ته وکړو چې دې سړي د دې ملک دپاره څه کړي دي دا ومنئ ستاسو دې څه کړي دي موږ ته هغه وښایي چې موږ هغه ومنو نو د هغوی سره بیا جواب نه خو دا وایي چې نواز شریف چې کوم دی نو دا بېګناه نو نواز شریف چې بېګناه نو د کیسونو مقابله ولې نه کوله ولې وتښتېدو لندن ته او عمران خان چې بېګناه دی هغه د کیسونو مقابله کوي موږ یې ځکه منو عمران خان چې کله ورلډ کپ وګاټو او هغه راغی په پاکستان کې یو برینډډ هسپتال جوړ کړ موږ دوی ته دا وایو چې موږ ته دا وښایي په دنیا کې یو داسې هسپتال شته چې د کینسر دی یو غټ مریض چې کوم دی نو دا غټ مرض چې د هغې علاج پکې پرې کېږي خو دوی سره جواب نه بیا هم نه مني بیا چې کله په پښتنو حکومت راغی هغه هسپتال یې دلته د هغې برانچ یې پېښور ته راوړو بیا چې په حکومت په ټول پاکستان کې رالی نو صحت کارډ یې خلکو ته واچو په جیب کې ورته 10 لک روپۍ واچولې دا ستا د صحت پیسې دي چې دا به ستا په کار راځي په ایمرجنسي کې ته به چاته سوال نه کوې چې تا ته بیماري راشي دغسې په کراچۍ کې هسپتال جوړ کړو نو حاجي صاحب که مني ودې مني او که نه مني نو خدای تعالی دې پې اړه ونه منلی کي په یو هندو بټ خیله نه ورانېږي او د دې هغه خو تشي پیسې پټوي او بهر ملکونو ته ځي او محلات پې جوړوي نو دوی ته بیا څه پیدا وي موږ خو دا نه شو ویلی او عمران خان خو چې څه کړي دي هغه د دې ملک دپاره کړي دي نو موږ یې ځکه منو حاجي صاحب او دوی چې نه مني خدای دې په اړه ونه منلی کي او خدای دې ورسره ستا دعا دې قبوله کړي او موږ به پې ووایو ثم امین